بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزا خیل. تاسو اقتصادي پرمختګ خبرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ د کابل د مراد خان سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه چې د سړک نوې چارې دوام لري. غواړم د دې ونې اقتصادي پرمختګ خبرونه د همدغې سړک د رغېدو چارو لپاره ځانګړې کړم. دغه سړک چې له کوم ځای څخه پیلېږي او پر کوم ځای ختمیږي. مسؤلین د معیار او کیفیت په تړاو څومره ډاډ ورکوي؟ په دغه پروژه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څومره کاریګر په کار بوخت دي؟ راځئ نور حال په خپرونه کې راسره وګورئ. هیواد ساتنه غواړي، بیا رغونه غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالنه غواړي. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد د آبادۍ چارې ګړندۍ او ډېرې شوې دي چې د بیا رغونې برخه ورځ تر بلې په چټکۍ روانه او مخ په پراخېدو ده. د سړکونو په جوړېدو سره د سیمې اقتصاد وده کوي او ترڅنګ یې په ترانسپورټي برخه کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کیږي. له سړکونو څخه د وسایطو د تګ راتګ په برخه کې ګټه پورته کیږي. د سړکونو شتون د یو هیواد په اقتصاد، کرهڼه، امنیت او پرمختګ کې ستره ونډه لري. د اومې ناحیې اړوند د علاودین له درې لارې څخه تر تخنیکوم پورې د نوي نښلونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک چې 1960 متره اوږدوالی او 30 متره سور لري، د دارالامان سړک له چل ستون سیمې سره نښلوي او د یوه معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون به د روان کال په بهیر کې په اساسي توګه جوړ شي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست انجینران د دې پروژې د کار د ښه کیفیت او په ټاکلي وخت یې د بشپړېدو په موخه فني او تخنیکي څارنې ترسره کوي. بیا بلهار بریا نه برخمن پاتې شو، رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو. بیا بلهار بریا نه برخمن پاتې شو، په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني. صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو، هیواد ساتنه غواړي بیا. کار ساخت سرک سایه شهر علاودین را به سایه تختیکان وصل میکنه و شدت جریان داره. این سرک 1767 متر طول داره، 119 میلیون افغانی مصرف سرش میآید و در حدود 30 متر عرضش هسته که عملا بیشتر از 20% کار در سال انجام شده. شما در جریان هستین که بعد از مرحله سروی، مرحله دیزاین و همچنین مرحله پلان املاکی که تمام شد، تدارکاتش هم تمام شد و شرکت کار خود را آغاز کرده. امیدوار هستیم که تا پایان امسال بتونیم این سرک را تکمیل بکنیم، چون مطابق به میعادی که در قرارداد وجود داره، شارولی کابل تمام موضوعات را بررسی میکنه و در این حال انجینرهای نظارتی شارولی کابل از جریان کار همه روزه نظارت دارند تا مطابق به کیفیت مشخص و مشخصاتی که در خود BQ و همچنین شرطنامه است کار به پیش بره. په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني. صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو، هیواد ساتنه غواړي، بیا رغونه غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالنه غواړي. غم د ځان دی پکار دی، غم د هیواد غم د ځان دی. سړکونه د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت کې له خلکو سره مرسته کوي ترڅو بازارونو او توکو ته په اسانه توګه لاسرسی ولري او تګ راتګ وکړي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره به ترافیکي ستونزې هوارې او د ورڅیرمه سیمو اقتصادي ودې ته به زمینه برابر شي. لاس پلاس مکین پامزا. ما از امارت اسلامی خوش هستیم، خوشحال هستیم که این سرک برای ما جور کرده. وقت مشکلات داشتیم، این سرک بسیار خراب بود، خامه بود، بزگل بود، این ترابر نمیتونستیم. حالا از امارت ما خوش هستیم، خوشحال هستیم که برای ما خدمت کرده، این سرک جور کرده، مشکلات ما حل شده. از امارت اسلامی هم میخواد که برای جوانان کم زمینه کار مساعد کنه.
که زیاتر جوانای ما خارج میره به خاطر کاروبار. اینجا که کاروبار باشه حاجت نیست بره خارج برون، در وطن خود کار کنن، خدمت کنن. په دې پر پخوا به ډېر تکلیف و خلکو ته، اوس تکلیف نشته. دا سړک چې جوړ شي د منطقې آبادي د درس خلک خوشحاله دي په دې سړک آبادي سره، ډېر خوشحاله. سابق بدلدار څه دا کوڅو کې به غلا واغه کېدل، اوس اسلامي امارت شپیم غزمي ګرځي. دا سړک سره بیخي به دا ستونزه د خلکو حل کېږي سره. موږ ته د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله اوسو. دا سړک د وطن آبادي د خلکو هم خوشحاله دي په دې سره، خلکو ستونزې هم حل کېږي او د وطن آبادي دا ډېر موږ سره خوشحاله اوسو. ډېر خلکو ته زمینې مثلا اوس پخوا به دا کورونه چا دلته بیخي نه اخیستو، دا د کورونو قیمتونه هم ډېر اوچت توجیهږي سره، او نور ستونزې هم د درس خلکو سره حل کېږي دلته. او بل د ملک آبادي د سره خو د ملک آبادي د هر څه بیا رغون غواړي، لاس راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی ښه درملن غواړي، زخمی زخمی وجودی ښه درملن غواړي. ایلا منصب پروا ای میډنا یا غلیا، لاس پلاس مکین پام زار د شمزار خان. د پروژې کارکونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره خوښ دي او له اسلامي امارت غواړي څو دا ډول رغنیزې پروژې لا زیات کړي ترڅو ځوانانو ته کاري زمینې برابر شي. د شمزار خغلیا ستامبو زرګي او تقوا منم یارا، جهاد وام لالاري ټول جهان منلیا واتساتن غواړي. زه دلته له کارغې نه دی چې تر اعظمه کار ته دې پروژه کې زه کار کوم. له امارت اسلامي نه زه ډېر راضي یم چې دغسې پروژې موږ ته په لاره اچولې دي او ځوانانو ته کار پکې برابروي. او زه بالخصوص له امارت نه پر دې هم ډېره خوشحاله یم چې موږ وطن په آبادي باندې کارونه شروع دي او وطن مو د آبادي مخه روان ده. زه ډېر افتخار پرې کوم. خدای دې نور هم دې ته قدرت او توانایي ورکړي چې دغسې پروژې نورې هم ډېرې کړي او ځوانانو لپاره کار پکې زمینه برابره کړي. د اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې نوره پروژې هم داسې خلاصې کړي په هر ولایت کې. بس دا خواهشات دي. بس موږ به زه خوښ یم ډېر چې دا پروژه کې زه کار کوم، نور هم داسې مزدورانو کار پیدا شي. دلته روغلي مونږ کور ته یو ګوبل ته اسلامي امارت نه مثال زه ډېر خوشحال یم. خپله کورونه کې مونږ دلته مونږ د ځوانانو غواړو که نه چې کار روان شي. از امارات اسلامی خیلی خواهشمندیم که برای جوانان کار پیدا شود. حالا کل جوانا در کار میشه بخیر انشالله. واتساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره د لویو لارو، سړکونو، ریل پټلیو او په ټوله کې معیاري ترانسپورتي زیربناو رغول اړین دي چې په رغولو سره یې ملي اقتصاد پیاوړی او خلکو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کیږي. د ترانزیتي او مواصلاتي زیربناو له رغونې پرته د یو هیواد ښېرازي او اقتصادي وده امکان نه لري. اسلامي امارت غواړي د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو او په دې برخه کې شته ستونزو د ختمولو په موخه د افغانستان ټولې سترې او مهمې لویې لارې بیرته ورغوي او ځینې یې له سره جوړې کړي. زیربناوې جوړول دا د ملک په اقتصاد کې ډېر پیشرفت کوي او کوم ملکونه چې زیربناوې نه لري هغه په اقتصادي ډګر کې ډېر شاته پاتې. سړکونه جوړول په معیاري شکل باندې دا د موږ صنعت ته د موږ اقتصادي ودې ته ډېره ګټه رسوي. اوس که تاسو وګورئ کابل مزار شریف تقریبا 580 کیلومتره لار ده، البته 15 ساعته په نور دنیا کې دومره مزل کوي. موږ تقریبا په 2 ورځو کې 3 ورځو کې دغه منزل ته رسیدلی سو. نو دا ډېره ستړې ده، دا ستړی حالت ده. که چیرې موږ ښې زیربناوې ولرو، سړکونه ولرو،
ښه بندونه ولرو نو موږ کولی شو خپل اقتصاد په پښو ودرو موږ په آینده خپله تضمینولی شو د دې سپېڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې همدا عزت او وینو د دغه پروژې مسؤلین وایي هڅه کوي ترڅو د یاد سړک چارې پرته له خنډ او ځنډ په ټاکلي وخت سره په معیاري ډول ورغوي د یادې سیمې خلک په دغه برخه کې له شته ستونزو څخه خلاص شي پالن غواړي غم د ځان دی په کار دی غم د هیواد غم د ځان دی په کار پروژه را خب میبینین بسیار به شدت جریان داره طول پروژه که از 1767 متر است عرض 30 متر که شامل پیاده رو بایسکل رو و همچنان گلدار به نظر گرفته شده و کار پروژه که از تقریبا 25% پیش رفته بخش تخریب کاری تمام شده و همچنان بخش کندنکاری سرکام و همچنان بخش های استراکچر هم انشالله که در روزهای نزدیک بخیر تمام میشه و فعلا هم که شما میبینید با بالای طبقات خاکی بدنه سرک کار میکنیم که شما شاهد حال هستین فعلا لیدر و ماشینری که کار میکنه سر بدنه سازی و طبقه سبگرید انشالله در چند روز آینده دیگه طبقات تمام میشه انشالله بسیار کار به شدت جریان داره و انشالله که به روزهای نزدیک شاهد حال باشیم که بخیر قریزی یک تقریبا 800-900 متر آماده میشه. سرک از بسیار یک استاندارد سرک از سرک معیاری است و از اصول استانداردهای بین المللی دی سرک کار شده که میبینین خودتان شاهد حال هستین که هر آن چیزی را که میبینین بسیار خوب کار میکنن شاروال کابل از استانداردهای بین المللی کار میکنن شاروال کابل تقریبا 20 نفر خود کارمندای رسمی است و تقریبا در حدود 300 نفر درش کار میکنن خانه‌ای که بود تخریب شده بود استملاک شد و اکثریت خانه پولای خودم دریافت کردن دیگه انشالله که بسیار از مردم هم خوش است مردم هم از این ساعت خوش است خاطری که هم بعضی خانه لب سرک آمد از مشکلات دیگه کس رفته نمیتونست ما خودم وقتی که آمدیم به تخریبات خانه راه را گم میکردیم پس کوچه‌یا بود اما حال شکر مردم هم خوش است دیگه میبینیم که شاهد حال هستیم که کار بسیار به شدت جریان داره د کارپوهانو په خبره د معیاري سړکونو لرل په هیواد کې د لیږد رالېږد او پر اقتصادي ودې ګڼې اغیزې لري د داسې سړکونو او لویو لارو پر مټ کولی شو خپل تولیدات په کمه بیه او لنډه موده کې د هیواد بازارونو ته ورسوو دغه راز خلکو ته د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته او د سیمې خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې برابرې شي که چیرې په یو هیواد کې زیربنا نه وي نو هغه هیواد نسته زیربنا دا د یو هیواد بنسټ ده لکه څنګه چې موږ تاسو وایي که چیرې یو نفر یا یو شاګرد مکتب نه وایي اول سم دوم سم دریم سم نه وایي دا نشي کولی چې مثلا پانتون وایي نو زیربنا چې د مکتب ده اوس دلته د یو هیواد لپاره د یو هیواد د پرمختګ لپاره د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره بنسټ څه د زیربنا ده که موږ تاسو سرکونه نه لرو پلونه نه لرو د اوبو د رسیدګۍ لپاره یا هلته مثلا د کورونو جایدادونه یا خلکو ته مثلا جایداد توزیع نشي هغوی ته عبور ونه رسول شي هغوی ته د اوبو بندونه نه وي په هر وخت کې مثلا دوی اوبو ته ضرورت ولري او عبور ته رسیدګي ورته نشي نو دلته موږ تاسو زیربنا بیا نه لرو نو زیربنا مهمه ده د هر کار لپاره او زیربنا ته باید موږ متاسي اړینه خبره ده نو د یو هیواد د پرمختګ لپاره بیا چې ته مثلا دغه زیربنا ته اهمیت ورکول کیږي او ته ضرورت ده چې هغه باندې وکولای شي خلک خپل ژوند د ښوالي لپاره د کوم تولیدات چې دوی لري د تولیداتو د خرڅلاو لپاره او په ښه کار اچولو لپاره دته څه ضرورت ده زیربنا ته ضرورت ده چې وکولای شي له یوې منطقې نه بلې منطقې ته یو جنس په ښه توګه دوی انتقال کړی شي نو کله چې زیربنا وي نو دوی کولی شي چې هر جنس چې کله دوی تولیدوي نو یو بلې منطقې ته په ښه توګه دوی لیږلی شي نو له دې نه دوی هغه کومې منابع یا کومې پیسې چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم کولی شي چې ډېر په ښه توګه مثلا
ترلاسه کړی شي. اوس دلته زیربنا په مالي بخش کې څه ده؟ په مالي بخش کې بانکونه زیربنا دي. کله چې موږ بانکونه ولرو راکړې ورکړې ولرو نو دلته دا موږ مالي زیربنا جوړې دي. که چیرې موږ تاسو مالي سیستمونه ولرو دا به موږ تاسو د ټکنالوژي زیربناوي دي. مثلا په کولی شو چې په ټکنالوژي توګه موږ تاسو او که چیرې مثلا موږ تاسو یو منطقې نه بلې منطقې ته موږ تاسو خبر واخلو چې آیا د دوی ته څه ته ضرورت ده باید په کوم قسم څرنګه باید ورولېږل شي نو دغه څه دام زیربنا ده. دا په کومه زیربنا ده؟ دا زیربنا څه ده؟ د ټکنالوژي زیربنا ده. نو هر زیربنا په خپل بخش کې همداسې ورته اړینه ده. نو هر زیربنا باندې باید موږ تاسو کار وکړو. خو په افغانستان کې اوسنۍ زیربنا ته ډېر اهمیت ورکول کې دا موږ ته سړکونه دي، پلونه دي او د خلکو لپاره د ژوند لپاره د کورونو جوړول دي، معیاري کورونه او د ګاز رسول دي. دغه زیربناوې ډېرې مهمې دي. کله چې موږ تاسو دا ولرو ترانسپورت مثلا ترانسپورت باید ولرو په ښه بین المللي سټنډرډ باندې. موږ او تاسو پوهیږو چې د افغانستان په داخل کې مواصلاتي لارې او هغه کوریډورونه چې موږ د نورو نړۍ سره نښلوي د افغانستان د اقتصاد لپاره خصوصا په صنعتي برخه کې، تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې د ملا د تیر رول ادا کوي. او زه د وزارت فایدامې نه مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی. که هغه د افغانستان په سطح حلقوي سرکونه دي یا د ولایت ته پورې دي، خصوصا د کندهار او غزني او کابل سرک چې په کار روان دي الحمدلله مخکې لاړل. دغسې د واخان کوریډور دی یا نور هغه لارې دي چې په هغې سره موږ د نورو ملکونو سره وصلوي او کار پرې روان دی. دا ډېر مهم دي د افغانستان د صنعت او د تجارت لپاره. هغه واردات چې افغانستان ته راځي یا صادرات د افغانستان نه ځي یا خپله په داخل کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي په ډېر اسانه طریقه باندې او د ده مصارف کمیږي، کاسټونه یې کمیږي، په ښه طریقه سره رسیږي او په وخت سره رسیږي. دغه ټول مسایل دي چې دغه د مواصلاتي لارې چې دي دا یو مثبت رول لري په اقتصادي برخه کې. یعنی که هغه په ملي برخه کې دي، په ملي سطح باندې دي، که په بین المللي سطح باندې دي، ټولې دغه لارې چې دي دا ډېرې د ملا د تیر رول ادا کوي. که چېرته دغه جریانات منظم وسي د ولایت سره، ولایت کې د ولسوالۍ سره یا د نورو ملکونو سره، نو موږ په ټولو برخو کې الحمدلله په خپل ټیم په خپل وخت هلته مالونه رسیږي او یو ښه اقتصادي رشد او د سرمایه ګزارۍ لپاره زمینه برابرېږي. او خصوصا مالونه په خپل وخت سره که هغه وارداتي دي که صادراتي دي که په داخل کې دی یو ولایت نه بل ولایت ته په خپل وخت سره رسیږي. همدا ده چې مثبت تاثیر لري. خیال به یې ساتې مدام تا ته در پاتې یاتم خدای مکړه ورځ په حشر راته بیا جوړ پیغور وي هیواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړی بارمران پالنه غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملنه غواړي زخمی وجودي خدر ملنه غواړي درمل چا وګټا چا پرختا وګټا. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د نورو برخو ترڅنګ د بیارغونې برخه غوړېدلې ده او د رغنیزو پروژو برخه یې ګړندۍ ساتلې او هڅې یې چټکې کړې دي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک له علاودین درې لارې څخه تر تخنیکوم سیمې پورې د ترانسپورټي ستونزو د هوارېدو او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې ځانګړی ارزښت لري. دا آزادی شهیدا سپېڅلتیا وګټه هیواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړی بارمران پالنه غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملنه غواړي زخمی وجودي خدر ملنه غواړي.
درنو لیدونکو دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د علاودین درې لارې څخه پیل د تخنیکوم پر لور د غځېدلي سړک د رغېدو چارو لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. که خپرونه مو نه وي څارلې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه لیدلی او کتلی شئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.